السلام علیکم. څنګه یې مینهوالو ښه یې؟ طبیعتونه یې ښه دي؟ ملګرو، زه تاسو ته یوه خبره کوم چې تاسو دا خبره کوئ چې په دې باندې سخته راشي نو دې ته مینهوال رایاد شي. نو داسې کار دی چې هر سړي سره سړی د خپل زړه خبره نه شیر کوي. زه چې نن څه یم، زه خدای پاک او زه ستاسو د لاسه یم. تاسو ماله مرسته، تاسو ماله سپورټ راکړی. ما ته مراد ویلو چې ما تا نه لاس واغستو نو ته هېڅ شی نه یې. نو انشاءالله زه به خپل پوره کوشش کوم چې زه هغه واپس نیلم ګل یم، په خپلو مټو په خپلو خپو ودرېږم. زه دې ټولو ته خپل ځان وښیم او زه په دې باندې نه خفه کېږم چې څوک سم کمنټس کوي، څوک غلط کمنټس کوي. او شکر الحمدلله زما تعلیم شته دی هم نه، زه په دې کمنټس باندې پوهېږم نه چې څوک غلط کمنټس کوي، سم کمنټس کوي. هسې خپل ځان هسې دغه کوي، هسې خپل ځان له ټایم خرابوي. نو داسې کار دی او نه زه دومره روزګار یم، نه ما سره ټایم شته چې زه دا فضول کمنټس وګورم. چې څوک هم فضول کمنټس کوي که نه، نو بس زه به یې د ځان نه بلاک کوم. زما د ورور تعلیم شته، زه به یې هغه ته ښیم، زه به یې د ځان نه بلاک کوم. او کومه سخته کومه تکلیف چې هر څه هغه خدای پاک ویني، هغه په ما باندې تیر شول. او لا اله الا الله محمد رسول الله چې دی بل د اجلامالدین بچي پکې ویلي دي چې دی په ځان باندې رانجه لګولی دي. نو زما دا ټول زخمونه چې دي د خدای کلام د پاسه چې دي دا ټول پرشتیا دي. او داسې خبره ده چې زه به واپس خپل ټیک ټاک یې جوړوم او خپل تصویران به ورکوم. او تاسو چې دا ویډیو د څومره نه شیر کولی شئ شیر کوئ. ما سره چې څومره هم څوک ظلم زیاتی کوي، زه چې دی زه به انشاءالله همت کوم. او زه چې دی نو زه هغه جنکو کې نه یم چې زه به همت بیلم او زه به میدان پرېږدم. انشاءالله چې د کمې پورې زما ژوند زما زندگی، نو زه به انشاءالله دا زما په نصیب کې دا فن وي، زه به یې کوم. پهله خو زه دا سوال کوم چې خدای پاکه زما د بچو د حق حلالۍ د رزق د روزۍ ثواب وکړي. او چې کمې پورې مې په دې فن کې ژوند وي نو زه به خپل فن کوم. کو هغې باندې مراد خفه کېږي او بل خفه کېږي. پاتې شوه د پښتونولۍ خبره چې مراد پښتون وی، مراد سړی وی، نو مراد به په ما باندې څلورمه ښځه نه کوله، خو هغه سړی نه نو په دې باندې په ما باندې څلورمه ښځه وکړه. پکار دا دی چې نالت تاسو په هغه باندې وروئ، تاسو الټه راپاسئ، تاسو په ما باندې تاسو نالت وروئ. ما خو څه خاوند دویم نه دی کړی او نه زه څه داسې خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي زه څه د سړي سر نیولم چې په ما باندې ښځه وکړه. دا د هغه یو پیر نه شو، دوه پیره نه شو، درې پیره نه شو. زه مانې د کیلونه راښکړې وه چې کله به یې اړه وغوښته راوه به یې غستم، چې کله به یې اړه وغوښته واپس به یې کېښدم. نو داسې کار دی چې زه په لنډو الفاظو کې درته یم. کال خفه کال خوشحاله، د مور کره کال خفه کال خوشحاله. نو انشاءالله په دې پیره باندې مې د خدای پاک او تاسو سره واده ده. دا ما وخت ماښامۍ دی چې انشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله د یو سپي سره به واده وکړم، خو د مراد بني ادم مخ ته به زه ونه ګورم. زما خپل مینهوال دي، ما له عزت راکړی، زه د هغو احترام کوم، زه عزت کوم، د زړه د کومې نه ورته سلام کوم. او چې ما نه څوک هم خفه دي په روز کال چې ما سره څه شي 2 کاله مخکې، نو زه د هغې تاسو نه ډېره معافي غواړم او ډېره بخښنه درنه غواړم. او چې ما مراد نه تپوس کولی شو نو خیر دی، زه به ترې تپوس وکړم د خپلو وهلو د دې یو څه بل څه. او چې نه مې شو ترې کولی، زه هغې خدای پاک ته پرېږدم او هغې د خدای پاک کلام 13 سپارو ته یې پرېږدم چې موږ پې ایمان نه وړی، تاسو پې ایمان نه وړی.
او خدای پاک او د خدای کلام دې ورسره پوه شي. زما د لاسه دې خدای پاک میږي هم نه ازاروي. دا خو له انسانان دي، ګرځي دي مزې دي کوي. زما په نصیب کې بنه وه نو په ما باندې راغله او پاتې شوه د دې خبره چې مراد په بله ویډیو کې ویلي دي وایي چې دی دا ما پرېښودي ده خو چې دی نو دا ما نه پرېږدي. هر نمونه میسجونه خو دی هر چاته کوي چې نیلم زما ښځه ده او زه به یې ډېر زر کور ته راولم. نو چې زه د نه په قلاره ناسته یم نه پلیز زه درته نه کنځلې کوم نه وینا کوم، تاسو ما نه په قلاره کښېنئ. ما له مسعود هم تمکي راکوي، ته هم میسجونه کې او بله ورځ د خویندو سره راغلي او مسعود ورته وې او تاسو ما باندې ظلم زیاتی ما باندې وکړو. الټه تاسو راپاسئ او تاسو په ما پسې غلطې خبرې کوئ. نو زه د نه په قلاره ناسته یم، تاسو ما نه په قلاره کښېنئ او زه به خپلو مینهوالو سره هم حقه شان خپل تصویران شیر کوم او زه به خپل ټیک ټوک یې ورکوم او چې څوک ما ته نه شي کتی نو زه به ورته په لنډه دا وویم مه ګورئ چې نه سوځئ. بیا به هم زه دا خبره وکم چې څوک یې ګوري که نه سوځي نو نه دي سوځي، نه دي ګوري. صحیح ده، بلکل دې زما پیج له راځي نه، مه ګورئ چې نه سوځئ او د ځانونو ډېر خیال ساتئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او په دعاګانو کې به زه تاسو ټول یاد ساتم چې څوک زما سپورټ کوي، څوک زما مرسته کوي. نو پاک رب دې خوشحاله ساتي او خدای دې د زړه هر ارمان سره زموږ پوره کړي. او زه شکر الحمدلله زما خپه نه ده ماته، زما خپه کریک ته او چې دی نو زما لاسونه زما زخمونه هر څه چې و هغه شکر الحمدلله لږه ډېرې غزاره کړې ده او خپې ته مې پلستر دی خو مینهوالو زما خوا کریک شوي ده دوه ځایه کې چې تاسو دا دغه خوره کړې ده اوازه چې د دې خپه ماته ده، زما خپه کریک شوي ده. د ځانونو خیال ساتئ مینهوالو، تاسو زما سپورټ کوئ زه به ستاسو سپورټ کوم. چې کم غلط سړی کم غلط کار کوي د غلطي سپورټ مه ورکوئ، چې کم سم سړی نو د سمې سپورټ ورکوئ. زما تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی زما دا ویډیو د زیات نه زیات شیر کړئ او چې د ټولو ته ورسي او د ځانونو ډېر خیال ساتئ. په لوی خدای پاک باندې وسپارم، د خدای په امان. چې دی نو دا ما نه پرېږدي. هر نمونه میسجونه خو دی هر چاته کوي چې نیلم زما ښځه ده او زه به یې ډېر زر کور ته راولم. نو چې زه د نه په قلاره ناسته یم نه پلیز زه درته نه کنځلې کوم نه وینا کوم، تاسو ما نه په قلاره کښېنئ. ما له مسعود هم تمکي راکوي، ته هم میسجونه کې او بله ورځ د خویندو سره راغلي او مسعود ورته وې او تاسو ما باندې ظلم زیاتی ما باندې وکړو. الټه تاسو راپاسئ او تاسو په ما پسې غلطې خبرې کوئ. نو زه د نه په قلاره ناسته یم، تاسو ما نه په قلاره کښېنئ او زه به خپلو مینهوالو سره هم حقه شان خپل تصویران شیر کوم او زه به خپل ټیک ټوک یې ورکوم او چې څوک ما ته نه شي کتی نو زه به ورته په لنډه دا وویم مه ګورئ چې نه سوځئ. بیا به هم زه دا خبره وکم چې څوک یې ګوري که نه سوځي نو نه دي سوځي، نه دي ګوري. صحیح ده، بلکل دې زما پیج له راځي نه، مه ګورئ چې نه سوځئ او د ځانونو ډېر خیال ساتئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او په دعاګانو کې به زه تاسو ټول یاد ساتم چې څوک زما سپورټ کوي، څوک زما مرسته کوي. نو پاک رب دې خوشحاله ساتي او خدای دې د زړه هر ارمان سره زموږ پوره کړي. او زه شکر الحمدلله زما خپه نه ده ماته، زما خپه کریک ته او چې دی نو زما لاسونه زما زخمونه هر څه چې و هغه شکر الحمدلله لږه ډېرې غزاره کړې ده او خپې ته مې پلستر دی خو مینهوالو زما خوا کریک شوي ده دوه ځایه کې چې تاسو دا دغه خوره کړې ده اوازه
چې د دې خپه ماته ده زما خپه کرک شوې ده د ځانونو خیال ساتئ مینوالو تاسو زما سپورټ کوئ زه به ستاسو سپورټ کوم چې کم غلط سړی کم غلط کار کوي د غلط سپورټ د غلطي سپورټ مه ورکوئ چې کم سم سړی نو د سمې سپورټ ورکوئ زما تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی زما دا ویډیو د زیات نه زیات شیر کړئ او چې د ټولو ته ورسي او د ځانونو ډیر ډیر خیال ساتئ په لوی خدای پاک باندې وسپارم د خدای په امان